د کابل بالاحصار د کابل بالاحصار له اوار مځکې لوړ پر یوې غونډۍ چې لویدیځه څنډه یې د شیر دروازې تاریخي دیوال سره نښتې جوړ شوی دی. د تاریخ په اوږدو کې تل د کابل له نامه سره د بالاحصار نوم تړلی و. بالاحصار به کله د خلکو د اوسېدو ځای و، شاوخوا یې ښکلې منظره وه، کله به مذهبي مرکزونه پکښې آباد وه او تر ډیره بیا د لویو باچاهانو د برم او قدرت د مرکز په توګه پیژندل شوی دی. د کابل بالاحصار چې ارګ او پوځي کلا یې هم بولي تر 1880 میلادي کال پورې د افغانستان د تاریخ د ډیرو حساسو او زړه بوږنونکو پیښو شاهد و. له دویمې تر 5 میلادي پیړۍ پورې د بودایانو عبادت ځایونه پکښې موجود و. د ځینو روایاتو له مخې د مقدونیانو له یرغلونو وړاندې بالاحصار د دې خاورې پلازمینه وه. باچاهانو پرله پسې له دې ځایه واک چلولی، ماتې خوړلي او د تورو تنبو شاته یې بندیان شوي دي. په دغو دورو کې بالاحصار د ګرانبیه دولتي توکو او نغدو پیسو د ساتلو خزانه هم وه. د کابل په بالاحصار کې شاوخوا زړې ودانۍ او هم تاریخي اسناد ګواهي ورکوي چې د بالاحصار په شمالي لمن کې یو بشپړ ښار ودان و چې شاهي ارګ، د بیلابیلو چارو ادارې، د لویو مامورینو استوګنځایونه، د خزانو او دولتي شتمنیو د ساتلو ځای او د عامه ګټې اخیستنې ځایونه پکښې ودان و او د هماغه وخت له غوښتنو سره سم یې د ښاري ژوند ټول امکانات او اړتیاوې درلودلې.